د وطن مې هر انسان پکې قتلیږي، د وطن مې هر انسان پکې قتلیږي، هم د کلي مې هر ځوان پکې قتلیږي. عجیبه ده یو کافر پکې مړ نه شو، عجیبه ده یو کافر پکې مړ نه شو، خو چې ګوري مسلمان پکې قتلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و. د یو ښه شاعر پښتو ادب کې یو ښه لیک کړی، ډېر نوموړی شاعر د هیڅ تعارف محتاج نه دی. غلام رسول حیران صاحب را سره په دې مرکه کې ناستې کوي، د ادبي ګلونو دا مازدیګر هم تر دې خواله راوړی دی. نو بالکل په دې مرکه کې را سره غلام رسول حیران صاحب ناست دی. مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم، راځي چې په شریکه ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. غلام رسول صاحب السلام علیکم. ډېره مننه ستاسو کومه انضمام بهی چې تاسو په دې دومره لنډ تنګ او مصروفو وخت کې راغئ زموږ دې کلي ته او دومره وخت هم موږ له راکړو. ستاسو د خدای ډېر عزت وکړي او خدای دې ستاسو ډېر عزت وکړي چې تاسو دومره په دې وخت تاسو دومره موږ له وخت راکړو. ډېره مننه ستاسو هم کوو چې په دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت ورکړو. یو جهان مننه ملګرو. د دې پیج مقصد همدا دی چې خواره واره رنګونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کړو. په دغه سلسله کې نن راغلي په شاهي بالا سیمې ته د یو ښه شاعر له چې بالکل پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی. غلام رسول حیران صاحب په خپل ادبي سفر باندې به مینوالو ته لږ رڼا واچوي. ډېره مننه ستاسو کومه. نو د شاعرۍ شوق خو چې کوم دی دا زما د وړوکوالي نه و، زما د وړوکوالي زمانه وه. ما په کچاتنا کې سبق ویلو چې د هغه وخت نه زما د شعر او شاعرۍ سره شوق و. د هغه وخت نه مې شعر او شاعري شوق مې و، خو بس داسې وه چې بس بیا چونکې وخت سره سره حالات بس بیا مخې ته داسې راغو چې بس بیا مونږ خپله شعر او شاعري وکړه. 2014 کې زما ډومبی غزل راغلی، بس د هغه وخت نه چې کوم د شاعري کوو شعر او شاعري تر دې وخته پورې لګیا یو، تر خپله وسه شاعري کوو لګیا یو. ډېره ښه ده. غلام رسول صاحب په پروګرام کې به راسره دا هم ووایي پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي، تاسو په کوم صنف کې هم ډېر کار کړی؟ داسې دا انضمام به وي چې ما سره چې کوم د خپل ځاني غزلې ډېرې دي، خو نظمونه را سره هم شته دی، نعتونه را سره هم شته دی، خو زیات چې کوم دی ما لکه غزل لیکلی دی او زیاته توجه مې غزل له ورکړې ده او خوښ مې هم غزل ډېر دی. ډېره ښه ده. غلام رسول صاحب په پروګرام کې به راسره خپل کلامونه شریک کړي. د نظم ذکر هم وکړو، مینوال ډېر نظم هم خوښوي، نو خپل یو نظم به هم راسره شریک کړو. بالکل یقینا نظم به سره شریک کړو. دا یو نظم دی، آزاد نظم دی چې عنوان دی خدای ډېر یم حیران چې څه به کېږي. او زه مزدور یم ځکه پلار زما مزدورو، زه مزدور یم ځکه پلار زما مزدورو، دردېدلی کړېدلی یم مزدور یم چې سحر د خوبه پاسم الله یاد کړم، چې سحر د خوبه پاسم الله یاد کړم، بیا د کوره مزدورۍ لره روان شم، په پول کښېنم انتظار کې د مالک چې معبود ځان سره لږ مزدورۍ له چې بچو لسې روډه چرته پیدا کړم. هم د ژمي په دې سخته یخنۍ کې که د اوړي سرې غرمې وي سخت کارونه کوم، سختې مزدورۍ کوم، ډېر شم ستړی او ستومانه چې دا کار نه ستړی راشم زه خپل کور ته، کور مې بلا غمونه پریشان کړي، ډېر شم ستړی او ستومان چې څه به کېږي، خدای ډېر یم حیران چې څه به کېږي. ډېره مننه. یقینا مینوالو به دې هم خوند اخیستي. په پروګرام کې به راسره خپل غزل هم شریک. او بالکل غزل یې به سره شریک کړو. غزل مطلب ده چې ټولې دنیا نه بې نظیر جوړوم، ټولې دنیا نه بې نظیر جوړوم او زه چې جانانه ستا تصویر جوړوم. ډېره مننه. ټولې دنیا نه بې نظیر جوړوم او زه چې جانانه ستا تصویر جوړوم، اشنا چې ته یې ګرځوې په غاړه، اشنا چې ته یې ګرځوې په غاړه او د زرو تاله یو زنځیر جوړوم. ډېره مننه. او اشنا چې ته یې ګرځوې په غاړه او د زرو تاله یو زنځیر جوړوم، او عمر زیاتېږي په خدمت د مور پلار، عمر زیاتېږي په خدمت د مور پلار او په دعاګانو یې تقدیر جوړوم، او چې مې غزل ته ښکلاګانې بخي، چې مې غزل ته ښکلاګانې بخي او ځکه حمزه غونته کبیر جوړوم. ډېره مننه. او خوب کې وینم رقیب په خوا کې، خوب کې وینم رقیب په خوا کې، اوس په دې خوب له څه تعبیر جوړوم. ډېره مننه. او د حیران ډک دي نصیحت نه اشعار خلکو له، د حیران ډک دي نصیحت نه اشعار او خلکو له ذهن او ضمیر جوړوم. ډېره مننه. غلام رسول صاحب په پروګرام کې به راته دا هم زموږ د کوشش ته تاسو په کوم نظر ګورئ، څنګه درته ولګېد؟ ډېر اعلی، ډېر ښه ولګېدو. خدای دې ستاسو ډېر عزت وکړي او داسې کوشش کوئ. داسې مطلب دی چې په شاعرانو پسې ګرځئ او تاسو چې کوم دی شاعران ګورئ، داسې د میډیا ته مخامخ کوئ او دا تاسو چې کوم دی راوړئ ستاسو ډېر کوشش ته خدای دې ستاسو ډېر عزت وکړي.
ډېره مننه. په پروګرام کې به راسره د یو غزل غوښتنه کوو، نو خپل یو غزل راسره بل هم شریک. ډېر بالکل یقینا غزل به درته ووایو. غزل مطلب ده چې بې پښتو شم او حیا نه وینم، چې بې پښتو شم او حیا نه وینم، نو بیا خو ړوند ښه یم چې دنیا نه وینم. ډېره مننه. چې بې پښتو شم او حیا نه وینم، نو بیا خو ړوند ښه یم چې دنیا نه وینم. او هغه د پت نه ډک چې و پښتانه، هغه د پت نه ډک چې و پښتانه، خوشحال ایمل او احمدشاه نه وینم. ډېره مننه. او هغه رښتونه مینه چېرته ده اوس، هغه رښتونه مینه چېرته ده اوس، پکې مجنون او زه لیلا نه وینم. او هغه چې ما به ورته لاره د ګودر څارله، هغه چې ما به ورته لاره د ګودر څارله، او هغه جینۍ په ګودر بیا نه وینم. ډېره مننه. او ټول د فریب او د دوکې نه ډک دي، ټول د فریب او د دوکې نه ډک دي، او رڼا په مخ کې د هیچا نه وینم. او دنیا په امن ده خوشحاله ده، خو دنیا په امن ده خوشحاله ده، خو د پښتنو کور کې خندا نه وینم. او د شاعرۍ اصلاح حیرانه وکړه، او غزل کې ستا هغه ښکلا نه وینم. ډېر اعلی. حیران صاحب په پروګرام کې راسره دا هم شریک کوي، شاعرانو ملګرو نه خو څه ګیله نه لرئ؟ نه داسې څه ګیله خو مې نشته په زړه باندې. او یقینا شاعران چې کوم دی ټول زموږ د سر ګلونه دي، او مطلب دی چې ډېر ښه کار کوي. بس هر سړی تر خپله وسه کوشش کوي، او ټول مطلب دی چې د پښتو ژبې خدمت کې لګیا دي، او ډېر ښه خدمت کوي، او داسې څه ګیله هم نشته شاعران. ښه سوچ دی. غلام رسول حیران صاحب په پروګرام اخیره کې مینوال له څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بس دا ده چې کوم د نوجوان شاعران دي، دې ته دا پیغام دی چې مطلب دی چې د خپلو مشرانو، ادیبانو، شاعرانو، استادانو د هغې چې کوم دی ډېر خیال ساتئ، او خصوصا د خپل مور او پلار او څومره مشران چې دي د دې چې کوم دی ډېر خیال ساتي. بس دغه پیغام دی زما هغې ته. او کوشش کوي چې ښه لیکوال مطلب دی چې ښه غزل لیکي د ښه معیار سره، د اخلاقو په دایره کې دننه. بس دغه پیغام دی زما هغې ته. ډېره مننه کو پروګرام کې د شرکت کولو. ډېر ښه پیغام یې ورکړو. دغه ښه پیغام سره خپل ورور انضمام ما سره کیمرامین احتشام حال نور کې اجازت دلوي. الله په امان.